السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه ورځ او په خیر راغلي یاستئ او کور کې هم خیر خیرت اوسیږي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تیرو ورځو کې موږ او تاسې د کیمیا د نهم ټولګي کیمیا کې مختلف موضوعات مطالعه کړل چې د هغه د جملې نه یو د هغو څخه چې عنوان د درس موږ او تاسې و د عضوي او غیر عضوي مرکباتو په منځ کې توپیر و چې څه توپیر لري، عضوي مرکبات د غیر عضوي مرکباتو سره څه توپیر لري، او هم د دې په هکله باندې وغږېدلو چې خپله عضوي کیمیا تعریف هم کړه. عضوي کیمیا اساس د دې ترکیبونو یا د مرکبونو د کوم ځای نه تشکیل شوی دی، کوم عنصر چې دی پکې اساسي رول لوبوي، او نور پکې همکار یا نور هغه عناصر چې په عضوي مرکبونو کې ډیر رول لري هغه کوم عناصر دي، هغه موږ او تاسې وپېژندل. چې نننی درس موږ او تاسې د عضوي مرکبونو په منځ کې یو فرق دا و چې عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، خو غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروي. د دغه په هکله باندې موږ او تاسې یو لنډه تجربه کوو چې عملي توګه موږ او تاسې ووینو چې آیا واقعا یا دا حقیقت لري چې موږ په تعریف کې ووایو چې عضوي مرکبونه لکه څنګه چې موږ ووایو مثلا عضوي مرکبونه د دوی په مابین کې چې دي د اړیکې یا کیمیاوي رابطې چې دي اشتراکي دي، او په غیر عضوي کې چې دي هغه ایونیک دي یا برېښنایي دي. یا مثلا دغه نه ورتیر شو نور هم ووایو چې د عضوي مرکبونو شمیر ډیر دی، د غیر عضوي کم دی، یا عضوي مرکبونه چې دي اکثریت هغه اساسي عنصر چې په هغو کې دی هغه کاربن دی، او وروسته د هغه نه هایدروجن دی، بیا اکسیجن دی، او دغه نور مشتقات دي چې نور عناصر هم په هغه کې لوبیږي. خو موږ چې نن پرې تمرکز کوو او نن درس د دې په هکله باندې هغه تجربه هم برابره کړې ده، هغه د عضوي مرکب او د غیر عضوي مرکب په منځ کې د برېښنا تیرول دی، چې دا موږ او تاسې په عملي ډول سره وایو. د هغو د جملې نه موږ او تاسې ته په دې تجربه کې څه شی ډیر ضرور دي. بیکر موږ او تاسې ته ضرور دي چې دغه دي دته دا بیکر دي، او بل چې د بټري ده لاینونه دي چې برېښنا تیروي، او بل یو ګروپ دی چې دا ګروپ موږ کولی شو د دې طریقه دغه کړو. او مواد کوم مواد موږ ته ضرور دي؟ مواد چې دی سودیم کلوراید یا د مالګه ده، او بل چې دی بوره ده، یو بوره ده او بل مالګه ده. موږ په دې کوم محلول چې تاسې وینئ په دې محلول کې موږ بوره اچلې ده، په داخل د اوبو کې موږ بوره اچلې ده، او دا محلول چې تاسې وینئ دا محلول کې موږ سودیم کلوراید یا مالګه اچلې ده. مالګه چې ده تاسې پېژنئ چې یو غیر عضوي مرکب دی چې فرمول یې دی فرمول د سودیم کلوراید چې دی NaCl، او د ګلوکوز چې دی 3H12O6. دا یو عضوي مرکب دی. دا څه دی؟ یو عضوي مرکب دی. او سودیم کلوراید چې ده دا یو غیر عضوي مرکب دی. دا څه دی؟ یو غیر عضوي مرکب دی. اوس موږ د دوی په منځ کې توپیر کوو چې آیا موږ ووایو چې په سودیم کلوراید یا غیر عضوي مرکبات کوم چې دي دا ټول کولی شي چې برېښنا تیره کړي، او غیر عضوي مرکبات دا مرکبونه هیڅکله نشي کولی چې برېښنا څه کا تیره کړه. دا موږ په عملي توګه اوس تاسو ته درښیو. وګورئ دلته موږ بټرۍ کې یو مثبت لاین دی، او دا تور چې کوم تاسې وینئ تورې منفي لاین دی. دا سره نښلوو. دا یو لاین چې دی مستقیم د دې بټرۍ سره د ګروپ سره وصل شوی دی چې دا مثبت دی، او دغه بل لاین چې تاسې وینئ دا منفي دی، دا مثبت دی. اوس دغه دواړه لاینونه موږ یو د بل سره نه نښلوو. دغه د اوبو د طریقه موږ کولی شو چې تاسې پوهیږئ چې مقطر اوبه یا پاکې اوبه یا هغه اوبه چې په هغه کې هیڅ ایونونه شتون ونه لري هغه
برق نه تیروي. لکه دغه اوبه، دا اوبه موږ راخیستې دي، پاکې اوبه دي. دکې چې که چېرته موږ دغه دواړه ایونونه تیر کړو، هلته تاسې ګروپ ته وګورئ، خو ګروپ چې دی دلته نه روښانیږي. دلته ګروپ تاسې وګورئ، ګروپ نه روښانیږي. که چېرته همدا موږ راواخلو په عضوي محلول کې ور واچوو، چې عضوي محلول کومه محلول دی چې هغه موږ د ګلوکوز د مرکب نه جوړ کړی دی، لکه تاسو چې شاته چې وینئ، په ده کې چې موږ ور واچوو، ده کې دا ګروپ چې دی نه روښانه کېږي. او اوس په دې خاطر چې دا موږ په دې محلول کې ور واچول، موږ مجبور یو چې د پلیټونه دلته وینځو، بېرته په د پاکو اوبو کې دا پرېمینځو. اوس همدا پلیټونه راخلو په سودیم کلوراید یا د مالګې په محلولو کې وراچوو، چې د مالګې محلولونه دا دي. تاسې هلته وګورئ چې دا برېښنا یې تېره کړه، ګروپ وګورئ چې ګروپ څه شی شه، روښانه شه. یعنې په دې معنا دی دا چې ګلوکوز چې دا محلول وه، دا ګلوکوز محلول دی. ګلوکوز محلول برېښنا تېره نه کړه، او دا پاکې اوبه وې، پاکو اوبو چې په ده کې نور ایونونه نشته، پاکې اوبه یا مقطر اوبه هم برېښنا تېره نه کړه. او اوس دلته چې موږ د سودیم کلوراید یا د مالګې محلول کوم جوړ کړی دی، د مالګې محلول وکولی شول چې د ایونونه څه شی کا، ایونونه ده کې ډېر تولیدېږي. تاسې پوهېږئ چې دا خپله په مالګه کې انشاءالله چې بیا موږ او تاسې په 10 صنفو کې دا وایو چې خپله د مالګه څنګه تجزیه کېږي د اوبو سره، او هغلته تعداد د ایونونو ډېرېږي او برېښنا په ډېر چټکۍ سره تیریږي او زیاته برېښنا چې دی تولیدوي، نو دا به بیا وروسته وایو. خو فعلا دومره که تاسې پوه شئ چې دغه محلول کولی شي چې برېښنا تېره کا، خو هغه محلولونه نشي تېرولی. یعنې دا موږ ته ثابته شوه چې عضوي مرکبونه هدایت د برقي نه لري، برېښنا یا برق نه تېروي. خو غیر عضوي مرکبونه که چېرته سودیم کلوراید یې، که چېرته د سودیم کلوراید په ځای باندې مګنیزیم کلوراید موږ ونیسو، که چېرته د ده په ځای باندې بل کاربونیټونه موږ ونیسو، یا هر هغه غیر عضوي مرکب چې موږ په نظر کې نیولی، که چېرته هغه موږ ونیسو، هغه هدایت د برقي یا د برېښنایي لري، یعنې برېښنا تېرولی شي. خو غیر عضوي مرکبونه چې دي د دې هدایت نه لري. که چېرته اوس بیا موږ دا وینځو، دلته دا پاکې اوبه دي، دا پلیټونه موږ پکې وینځو، بیا په دا ګلوکوز کې وراچوو. ګلوکوز کې محلول کې تاسې وینئ په ګلوکوز محلول کې چې دی ګروپ نه روښانه کېږي، په دې خاطر چې دلته ایونونه کم دي، ایونونه نشته، دا محلول چې دی په ایونو باندې نه دي تجزیه شوي، دلته کاملا مالیکولونه دي. نو دا عضوي مرکب نشي کولی چې برېښنا څه کا، د یو خانه بل خواته یې څه کا، تېره کا. او داغه نه وروسته یو بل خواص چې عضوي مرکبونه لري، هغه مرکبونه چې دي ډېر سوځي، چې دا د موږ او تاسې د تیر درس چې و نیم پاتې وه، عضوي مرکبونه چې دي کاملا سوځي، چې د دوی د سوځېدو په نه وروسته چې دی کاربن دای اکساید، اوبه او یو مقدار انرژي یا برېښنا چې دی انرژي چې دی تولیدوي. خو غیر عضوي مرکبونه دا خواص نه لري. مثلا که چېرته موږ ګلوکوز وغواړو، ګلوکوز ته چې دی موږ تودوخه ورکو یا حرارت ورکو، د تودوخې په نتیجه کې دا په کاربن دای اکساید باندې، په اوبو باندې او په یو مقدار انرژي باندې څه شی کېږي، تبدیلیږي. یعنې دغه مرکبات چې دی هر عضوي مرکب چې که چېرته هر عضوي مرکب علاوه د دنه هر عضوي مرکب کولی شي چې کاربن دای اکساید وروسته د تودوخې یا د حرارت نه کاربن دای اکساید، اوبه او یو مقدار انرژي څه شی کوي، تولیدوي. چې دې درس کې اوس موږ او تاسې زده کړل، کړنلاره ورته یاد کړه چې کړنلاره دا وه چې موږ اول 3 بیکره راخلو، یا چې دی که چېرته پاکې اوبه په یو بل شي کې هم راواخلئ مشکل نه لري. موږ اول بیکر کې چې دی د مالګې محلول جوړوو، یو لږ مالګه، یو قاشق مالګه، یا د لابراتوارو په قاشقه باندې یو قاشق مالګه پکې وراچوو، هغه ښه په ورسره حل کوو په میلې د شور، دا میله چې موږ پرې دغه کوو، شور ورکوو، د ده سره ښه حل کوو. وروسته د دې نه چې دی
د ګلوکوز محلول جوړوو. ګلوکوز یو لږ بوره راخلو په داخل د دې اوبو کې وراچوو، هغه هم ښه شور ورکوو. کله چې ښه شور ورکړه وروسته د هغه نه چې دی موږ بټرۍ به لرو. یو بټرۍ کې چې دی یو د تور لاین چې دی دا منفي دی او د سور لاین چې دی دا چې دی مثبت لاین دی. دغه سور لاین تاسې وینئ چې یو د بل سره وصل نه دی، یو د بل سره وصل نه دی، خو دا د طریق د اوبو موږ سره وصلوو. او تور لاین چې وینئ دا مستقیم د ګروپ سره څه دی وصل دی، دا منفي لاین دی. نو که چیرته موږ دغه دواړه په هر محلولو کې وراچوو موږ ته دا ثابتیږي او موږ ته دا معلومیږي چې یو طرفه د موږ غیر عضوي محلولونه هدایت برقی لري، هدایت د برېښنایي لري، برېښنا چې دی تیروي، او بل طرفه چې عضوي مرکبونه دي هغه قابلیت د هدایت دغه نه لري، د برق نه لري یا برېښنا نه تیروي. نو موږ ته دا ثابته شوه چې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو په منځ کې ډېر لوی توپیر چې دی دا دی چې یو هدایت برقی لري یا هدایت د برېښنایي لري او بل چې دی دا خاصیت نه لري. نو خدای دې وکړي چې د دې درس نه تاسې ګټه اخیستې وي او یاد یې کړئ. تاسې هم کولی شئ په راتلونکي هفته کې نور کوم توپیرونه چې په عضوي او غیر عضوي مرکبونو کې موجود دي چې د هغو د جملې نه مثلا کتله د مالیکولي د کتله د مالیکولي د عضوي مرکبونو ډیره لوړه ده او د غیر عضوي مرکبونو ډیره ټیټه ده. هغه تاسې کولی شئ چې د خپله په کتابچو کې ولیکئ. یو مثال یې زه درته کوم. مثلا که چیرته موږ د غیر عضوي دلته تیار نوشته دی، که چیرته موږ د مګنیزیم کلوراید یا د سودیم کلوراید فکر وکړئ چې د سودیم کلوراید کتله د مالیکولي که چیرته موږ معلومه کړو سودیم څو دی، سودیم 23 دی، سودیم 23 او کلورین څو دی، کلورین 15.5 دی. دا که چیرته موږ ورسره یو ځای کو جمع کو 3 او 5 څو کیږي 8 کیږي، 2 او 3 څو کیږي 15 کیږي، 8.5 دومره کوي. کتله څومره کوي دا 8.5. که چیرته موږ د ګلوکوز ونیسو 3 شپږ H12 او شپږ فکر وکړئ شپږ چې دی شپږ اتمه کاربن دی ضرب د څو مالیکولي کتله د اتمي د کاربن څو ده 12 ده. نو شپږ ضرب د 12 جمع هایدروجن چې دی نمبر د اتمي یو دی، یو ضرب د 12 او جمع که چیرته اکسیجن موږ په نظر کې ونیسو اکسیجن چې دی 14 دی، 14 ضرب د شپږو. نو دا ټول سره جمع کوو شپږ دوه 12 شپږو یو شپږو یو دغه نه حاصل پاتې وه چې وشي 2 جمع یو ضرب د 12 خپله جمع شپږ دېرش شپږ حاصل پر یو راغی په 3 راغی او شپږ یو شپږ او 3 حاصل و چې نشي شپږ نه وي. اوس 2 او 2 4 او شپږ لس میم 0 حاصل پر یو و 8 و یو 9 18. اوس تاسې کولی شئ 1.8 ده، یعنی کتله د مالیکولي د ګلوکوز 1.8 ده، خو کتله د مالیکولي د سودیم کلوراید څو وه 8.5 څومره لوړ توپیر لري په ده کې. یعنی موږ په بل توپیر کې دا وایو چې عضوي مرکبونه کتله د مالیکولي ډیره لوړه ده اوچته ده پورته ده، او غیر عضوي مرکبونه د هغو کتله د مالیکولي نسبت د عضوي مرکبونو نه ډیره ټیټه ده. چې تاسې په کورو کې کورنۍ دنده همدا ده چې په کورو کې کولی شئ تاسې د زه څو مرکبونه درته لیکم د دې مرکبونو کتله د مالیکولي پیدا کوئ او د عضوي او غیر عضوي مالیکولونه کتلې یو د بل سره مقایسه کوئ چې د هغو د جملې نه یو میتان دی، بل تاسې C2H شپږ دی، دا عضوي مرکبونه. او غیر عضوي مرکبو کې تاسې اوبه ونیسئ او بل مرکب چې تاسې نیسئ کلسیم کاربونیت ونیسئ. د او دا غیر عضوي دي دا عضوي دي، د دوی په منځ کې د هر یو کتله د مالیکولي معلوموئ او وروسته ورسره مقایسه کوئ. خدای دې وکړي چې د دې درس نه تاسې ګټه اخیستې وي او
او دغه کورنۍ دنده چې م تاسو ته در سپارلې ده دا سبا تاسې په کتابچو کې ولیکئ او بیا به ګورو چې کوم یو په ښه توګه د کورنۍ دنده اجرا کړې ده. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.